सवाबी کې د پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان مشر ورور شکیل احمد د خپل کور مخې ته په ډزو سره وژل شوی دی. د قتل پیښه څنګه مخې ته راغله او مقدمه د چا په میدیت کې درج کړې شوې ده، تفصیل یې ګورو نصر الله حسرت په دې ریپورت کې. سوابۍ کې د پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان مشر ورور شکیل احمد د خپل کور مخې ته په ډزو سره قتل کړی شوی. پولیسو ویلي دي چې شکیل خان د خپل ګاونډي په ډزو په حق رسېدلی دی. ملزم لومبی خپل پلار هم قتل کړی و او مقتول شکیل خان د جګړې دوران د بچ بچاو لپاره تللی و. د کوم دوران چې ملزم په هغه ډزې کړي دي، د ملزم ذهني توازن هم ټیک نه دی. سوابۍ کې د سېنیټر مشتاق احمد خان د ورور د قتل واقع مقدمه درج کړی شوې ده. کالو خان تاڼه کې د مشتاق احمد خان د ورور ریاض احمد خان په مدیت کې په درج مقدمه کې د قتل دفعات شامل کړی شوی دي. پولیسو تر مخه مقدمه کې کامران نومي ملزم نامزد کړی شوی دی. د ورور د مرګ په خبر د مختلف خلکو لخوا د پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان سره د تزیات سلسله شروع شوې ده او مختلف شعبو سره تعلق لرونکي تنانو د افسوس او خفګان اظهار کړی دی. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن سوابۍ کې د سېنیټر مشتاق احمد خان د ورور د قتل واقع مذمت کړی دی. حافظ نعیم الرحمن ویلي دي چې په افسوسناکه واقعه د مشتاق احمد خان او د هغه د کورنۍ په غم کې پوره شریک یو. شکیل احمد خان په بېدردۍ سره د کور مخې ته قتل کړی شوی دی. د جماعت اسلامي امیر مطالبه کړې چې ملزمان دي کې پر کردار ته ورسولی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده او هغه سره د ورور په مرګ غمرازي کړې ده. وزیر اعلی د مرحوم د لواحقینو لپاره د صبر دعا غوښتلې ده او ویلي دي چې ملزم به ډېر زر د قانون لاندې راوستلی شي. وزیر اعلی د پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان د مشر ورور په انتقال د سخت غم او افسوس اظهار هم کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان د ورور د قتل واقع ریپورت طلب کړی دی. گورنر فیصل کریم کونډي د شکیل احمد خان په قتل د افسوس اظهار هم کړی دی او د غمزپلي کورنۍ سره یې تعزیت کړی دی. گورنر خیبر پښتونخوا ویلي دي چې صوبه کې د امن او امان صورتحال خراب شوی. ملزمان به ډېر زر د قانون لاندې راوستلی شي. د مشتاق احمد خان سره په غم کې برابر شریک یم. صوبایي حکومت د ولس د ځان او مال حفاظت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. فیصل کریم کونډي دا هم ویلي چې صوبایي حکومت صوبه ترهګرو ته حواله کړې ده.